السلام علیکم ټولو خویندرونو ته سلامونه او مینه. خدای دې وکړي چې ښه سهار ولرئ. قدرمنو، دا ژوند داسې مختصر دی چې ژوند خو یادېږي، یو لسګونه کاله یادېږي، خو ډېر کم دی، ځکه چې یو وخته پورې چې د انسان په دې کې وي چې لیونتوب دی، وړوکتوب دی، بیا ځواني شي، لیونتوب شي، ځواني بیا په ښکته روانه وي، بیا موږ غوندې زاړه شي، نو چې ماغزه سر ته راشي هر څه تېر وي، دا موږ چې هلې ځلې کوو او تاسې ته وایو چې هوش وکئ، پام وکئ د خپل ژوند سره، چې لوبې ورسره ونه کوئ، تل رښتینی واوسئ، تل هغه کارونه وکړئ د کومو چې خدای پاک موږ او تاسو ته امر کړی، تل د چا دپاره کار وکړئ. زه تل دا خبره کوم چې هر انسان خپل ځان ساتلی شي، خپل بچیم ساتلی شي. تکړه سړی، تکړه میرمن، تکړه انسان هغه دی چې نور د ځان سره وساتي، د نورو خدمت وکړي، نورو ته خوشحالۍ ورکړي، نورو سره خپل کپ نیم کړي. موږ ډېر داسې ګورو چې ډېر په برش کې وایي چې زه خپله ښځه ساتم یا خپل مور پلار ساتم. ښه دی، دا هم ښه دی، خو باید یو خواته پټ شي او ځان پټ وساتي، چې همدومره کولی شي چې ځان ساتي او خپل مور پلار ساتي، نو په دې کې ستا د باتورۍ خبره څه ده؟ دا خو به ساتي. عزیزانو، موږ او تاسو ټول یو په بل حق لرو، موږ او تاسو ټول یو د بل نه کم نه یو، موږ او تاسو ټول یو په بل باندې دواړې درجې نه لرو. موږ او تاسو ټول باید یو د بل سره خپل خوشحالي شریک کړو او یو د بل سره په غم کې شریک شو. همدا موږ او تاسو ته د خدای پاک امر دی. دغه ژوند په دغه نړۍ کې دا یو ازموینه ده، یو امتحان دی، خدای پاک د موږ او تاسو نه اخلي. نو ګوري بیا خدای پاک چې آیا دا سړی د جنت قابل دی، یا که داسې ووایو د جنت صفتونه خو ډېر کېږي، علماء کرام یې کوي، مولایان یې کوي. که داسې ووایو چې خدای پاک چې موږ او تاسې دې نړۍ ته څه دپاره رالېږلي یو، لارښوونه یې راته کړې چې دا کوئ، دا مه کوئ، دا ښه دي، دا بد دي، که دا کوئ زه خوشحالېږم، که دا کوئ زه خفه کېږم. که دا مو وکړل جنت دی، که دا مو وکړه دوزخ دی او داسې نور. نو خدای پاک بیا ژوند راکړی، په دې ژوند کې موږ او تاسې ګوري که په دې ژوند کې د خدای پاک د موږ او تاسې نه راضي شو، هغه کارونه مو وکړل چې خدای له موږ نه غوښتل، په هیر مو نه شي. دا کومو کارونو امر چې خدای پاک موږ او تاسې ته کړی دی، دا د خدای خوښ کارونه دي. خدای پاک غواړي د موږ او تاسې نه وکړه هغه کارونه چې د خدای پاک خوښ دي، غواړي چې زمونږ په لاس یې وکړه، زمونږ په لاس خدمتونه وکړه، زمونږ په لاس عبادتونه وکړه، زمونږ په لاس نصیحتونه وکړه، زمونږ په لاس خو ته را بلل بدو نه منې کول وکړه، زمونږ ستاسې په لاس باندې
هغه کارونه ټول وکاندي کوم چې خدای پاک ته خوښ دي او په کوم باندې چې خدای پاک خوشحالېږي. نو کله چې موږ او تاسې دا کارونه وکړو بیا څه شی دی؟ بیا خدای پاک خوشحالېږي. خدای پاک چې خوشحاله شو بیا د پخپله جنت ته بي. ستا چې کوم کس خوښ وي خو بدې ته خو یې نه ورکوې که نه. او که یوازې منځونه او دسونو پسې ولګو او نور کینه ده په زړه کې او منافقت ده په زړه کې او بغض ده په زړه کې او بهتان ده په زړه کې او تهمت ده په ژبه او غیبت ده په ژبه او ځان ده په ژبه او بل چې دی شاته او زه ده ښه وخورم او ما سره نشته دی او زه خو د ولږې مړ شوم او زما د بچو دپاره خو هېڅ نشته دی او زه به چا سره څه شی وکړم او بل ما سره مرسته ونه کړه او زه به چا سره څه مرسته وکړم او زه خو بچو ته د ډوډۍ نه لرم او زه خو بچو ته د دارو نه لرم او زه خو سرپناه نه لرم او ما سره هېڅ چا ونه کړل او دا ټول ژوند په دې کې تېر شي چې ده سره شته او ما ته یې رانه کړل او دا هغه سره وکړل او ما سره یې ونه کړل او دی چې دی ورور څه ته وایي او خپل څه ته وایي او تره زوی څه ته وایي او ماما څه ته وایي او زه پخپله هر څه یم او زما دا لاسونه داسې دي او بس دا غورې. نو عزیزانو دا هغه بد کارونه دي چې خدای پاک یې نه غواړي. که کله موږ او تاسې په نړۍ کې دا کارونه وکړو خدای پاک رانه خفه کېږي چې خفه شو بیا خدای پاک وایي چې نه دا خپل کور ته نه بیم. دا خو هغه شی دی چې هغه کارونه یې کول چې کوم ما نه غوښتل. الله مو ښاد او آباد لره. یو د بل نه قربان شئ، یو د بل قدر وکئ، یو بل وزغمئ، یو د بل حق ومنئ. موږ ټول یو په بل باندې حق لرو. که موږ او تاسې یو د بل حق پوره کړو معامله جوړه ده. الله مو ژوندي لره، آباد اوسئ. موږ ټول یو په بل باندې حقونه لرو، دا حقونه پوره کړئ. یو د خدای حق یو د انسانانو حق. 5 وخته منځونه، روژې، زکاتونه، تهجد، ذکرونه، نفلونه، صدقې، دا د خدای پاک حق دی په موږ او تاسې دا کوو. یو زموږ او ستاسو یو په بل باندې حق دی. په هیر مو نه شي. خدای پاک امکان لري خپل حق معاف کا وبخي، خو انسان خپل حق چې تر څو بخلی وي نه وي نه یې بخي، نه بخل کېږي. خدای پاک یې نه بخي، دا په منځونو نه بخل کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.